آیا کله مو احساس کړی چې لږ کار هم تاسو سخت ستړي کوي؟ سر مو ګرځي، مخ مو ژیړ ښکاري او بدن مو بې وسه وي؟ ډېر خلک دا عادي خبره ګڼي، خو کله ناکله دا د وینې د کمښت نښه هم کیدلی شي. نن به پوه شو چې وینه ولې کمیږي، کومې نښې لري او څنګه کولی شو چې د سالمو خوړو په مرسته د بدن روغتیا خیال وساتو. السلام علیکم ګرانو دوستانو، تاسو پښتو هیلث ټي وي ته ښه راغلاست. نننۍ موضوع د وینې د کمښت په اړه ده. موږ به ساده ژبې د وینې کار، د کمښت نښې، اصلي لاملونه او هغه طبیعي خواړه وپیژنو چې د سالمو سرو وینو حجرو په جوړېدو کې مرسته کوي. راځئ چې پیل یې کړو. دوستانو، وینه زموږ په بدن کې څه کار کوي؟ وینه یوازې سور مایع نه ده، بلکې د ژوند یو مهمه برخه ده. وینه اکسیجن، غذایي مواد او هورمونونه د بدن هرې برخې ته رسوي. که وینه کمه شي یا هیموګلوبین ټیټ شي، بدن کافي اکسیجن نه ترلاسه کوي او انسان ستړیا، کمزوري او بېحالي احساسوي. د وینې د کمښت نښې: که تاسو تل ستړي یاست، سر مو ګرځي، د ځینو په ختلو مو ساه لنډیږي، مخ او شونډې مو ژیړ ښکاري، زړه مو ژر ژر درزیږي یا تمرکز مو کم شوی وي، نو دا د وینې د کمښت نښه کیدلی شي. البته یوازې د وینې معاینه کولی شئ دقیق تشخیص هم وکړئ. دوستانو، د وینې کمښت ولې رامنځته کیږي؟ تر ټولو عامل د اوسپنې کمښت دی. ځینې وخت د ویټامین B12 او فولیک اسید کمښت هم لامل وي. د اوږدې مودې وینې ضایع کیدل، ځینې مزمنې ناروغۍ او نامناسبه غذا هم د وینې د کمښت رامنځته کولی شي. هغه خواړه چې د سالمې وینې په جوړېدو کې مرسته کوي. نمبر 1: شنه سبزي. پالک او نورې شنې سبزیانې فولیک اسید او منرالونه لري چې د سالمې غذا برخه ده. نمبر 2: دال او چڼې. د نباتاتي پروټین او اوسپنې ښې سرچینې دي. نمبر 3: سره غوښه او جگر. په اوسپنه او ویټامین B12 بډایه دي، خو په مناسبه مقدار یې وخورئ. نمبر 4: هګۍ. پروټین او هم ویټامینونه لري او د متوازنې غذایي رژیم برخه ده. نمبر 5: خرما. طبیعي انرژي ورکوي او د سالم رژیم یوه ښه برخه ده. نمبر 6: انار. خوندوره میوه ده او د متوازنې غذایي رژیم برخه جوړیږي. نمبر 7: بادام او اخروټ. صحي غوړي ویټامینونه او منرالونه لري. نمبر 8: ویټامین C لرونکي میوې. مالټه، لیمبو او امرود د اوسپنې په جذب کې مرسته کوي. ګرانو دوستانو، یوازې په یو یا دوو خوړو تکیه مه کوئ. متوازن غذا وخورئ، کافي اوبه وڅښئ، منظم ورزش وکړئ او ښه خوب وکړئ. که د وینې کمښت مو دوام ولري، د هیموګلوبین، اوسپنې، ویټامین B12 او فولیک اسید معاینه وکړئ او د ډاکټر سپارښتنې تعقیب کړئ. ګرانو دوستانو، د سالم بدن لپاره سالمه وینه ډیره مهمه ده. د ښه غذایي رژیم او د سالم ژوند له لارې کولی شو خپل بدن پیاوړی وساتو. دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوه نو ویډیو لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ او د پښتو هیلث ټي وي چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې په امان الله.